دویم راځو هایپرټونیک سلاین ته. دا هم یو ډول سلاین انفیوژن دی، کرسټلایډ ایوي فلویډز دی، خو هایپرټونیک دا معنی چې دا به کنسنټریټډ وي، دا به غلیظ وي، دا به داسې سلوشن داسې محلول به وي چې پکې د سوډیم کلورایډ غلظت به نسبت پلازما کې د سوډیم کلورایډ غلظت ته پکې زیات وي، د دې وجې نه دا به غلیظ وي، ټینګ به وي، نو هایپرټونیک سلاین ده. تاسې به لیدلی وي 3% سلاین یا 5% سلاین، دا چې کوم 3% وي یا 5% سلاین هغې ته موږ هایپرټونیک سلاین وایو. که زه د 3% سلاین اگزامپل اخلم او وګورم چې 3% سلاین کمپوزیشن څه ډول ده، یعنې چې پکې دی، نو ګورئ ما یو 1000 cc 3% سلاین اخیستی ده، ګورم چې پکې دی، نو دې کې دوه شیان دي، یو 10 ګرامه سوډیم کلورایډ دی، بل ډیسټل واټر 1 لیټر دی، یعنی 1 لیټر ډیسټل واټر چې اوبه راواخلې او 10 ګرامه سوډیم کلورایډ چې پکې حل کې، دې نه به تا سره جوړ شي 1000 cc 3% هایپرټونیک سلاین به جوړ شي. نو هایپرټونیک سلاین کې د سوډیم غلظت دی 514، کلورین غلظت دی 514، یعنی که ته چېرته 3% هایپرټونیک سلاین واخلې په کې به د سوډیم غلظت 514 وي، کلورین به 514 وي، او پلازما کې سوډیم 145 ده، کلورین 106 ده. نو اوس په دې انفیوژن کې د سوډیم کلورین غلظت نسبت پلازما کې سوډیم کلورین غلظت ته زیات دی، نو دغه سلوشن ته به داسې نوم ورکوئ هایپرټونیک سلوشن. دلته ما چې کوم ډایګرام کې رسم دا ډېر ټکي هم پکې رسم دي، یعنی اټ مینز دا سلوشن دا محلول ډېر غلیظ ده، ټینګ ده، په دې کې سوډیم کلورایډ غلظت زیات ده نسبت هغه سوډیم کلورایډ ته چې پلازما کې موجود ده، نو داسې سلاین ته هایپرټونیک سلاین وایي. نو 3% دا د سوډیم کلورایډ غلظت ښایي، 5% هم د سوډیم کلورایډ غلظت ښایي. څومره چې مخ ته پسې ځئ هغومره به د سوډیم کلورایډ غلظت پکې زیات وي، هغومره به اوور زیات هایپرټونیک وي. کوم حالت کې موږ له 3% یا 5% هایپرټونیک سلاین نه استفاده کولی شو؟ یو کنډیشن دی هایپونیټریمیا، کله چې وینه کې سوډیم لیول کم وي هغه وخت کې موږ هایپرټونیک سلاین نه استفاده کولی شو. بل پکې دا هایپوټونیک سلاین، هایپوټونیک نوم هایپومین کم ټون ټونیسیټي کنسنټریشن غلظت ورنه مراد دی. هایپوټونیک سلاین ته موږ 0.45% سلاین نه هم ویلی شو، یا ورته بل نوم اخلو هاف نارمل سلاین. هاف نارمل یعنی نیمه نارمل سلاین. نارمل سلاین و 9%، 0.9%، سوري نارمل سلاین و 0.9%، او هایپرټونیک سلاین کله چې ته 0.9% نیم کې نو پاتې به شي 0.45%. نو دې وجې نه هایپرټونیک سلاین ته موږ هاف نارمل سلاین نه ویلی شو، 0.15% سلاین هم ویلی شو، ځکه چې په دې انفیوژن کې د سوډیم کلورایډ غلظت نسبت نارمل سلاین ته نیمایي دی. هلته 0.9% یعنې 0.9% سوډیم کلورایډ و، دلته 0.45% سوډیم کلورایډ دی. د دې وجې نه هایپرټونیک سلاین ته هاف نارمل سلاین نه هم ویلی شو یا 0.45% سلاین نه ویلی شو. دا هم کرسټلایډ ایوي فلویډ دی. که زه چېرته 100 cc هایپرټونیک سلاین راواخلم یا 0.15% سلاین راواخلم، ګورم چې نه جوړ دی، نو دوه شیان پکې دي، 0.45 ګرام سوډیم کلورایډ پکې ده او اوبه پکې دي. په 0.15% سلاین کې د سوډیم غلظت دی 28، کلورین غلظت دی 28، او دلته په پلازما کې د سوډیم غلظت د 145، کلورین غلظت د 106. نو پلازما کې د سوډیم کلورین غلظت زیات شو، په انفیوژن کې په دغه سیروم کې په دغه ډراپ کې د سوډیم کلورایډ غلظت ورنه کم دی. د دې وجې نه دې ته موږ هایپوټونیک سلاین وایو. دلته که ډایګرام کې ګورم څو ټکي رسم دي، دلته مې ډېر رسم، یعنې هغه محلول چې غلیظ و کې سوډیم کلورایډ ډېر و، دلته په دې کې سوډیم کلورایډ کم دی. د دې pH چې دی دا 5.6 دی. هایپرټونیک بیا لږ هغې نه اسیدي دی، pH 15 دی. هایپرټونیک سلاین کوم وختونه کې موږ استعمالولی شو؟ یو کنډیشن فلویډ ریپلیسمنټ، کله چې وجود نه مایعات ځای شوي وي په هغې حالت کې موږ هایپرټونیک سلاین استفاده کولی شو. دویم هایپرنیټریمیا، کله چې سوډیم غلظت پلازما کې لوړ وي، ناروغ مایعات هم یې لاسه ورکړي، فلویډ لازم وي، بیا دغه وخت کې چویس موږ سره هایپرټونیک سلاین، ځکه پکې سوډیم کلورایډ کم ده. او که یو شخص هایپرنیټریمیا ولري ته هغه باوجود نارمل سلاین ورکوي یا ورته هایپرټونیک سلاین ورکوي، اټ مینز ته دا هایپرنیټریمیا چې کوم کنډیشن ده دا ایګزاساربیټ کوي، دا نورم شدید کوي. دا موږ سره سلاین انفیوژن چې په 3 ډوله وي، یو نارمل سلاین و، یو هم هایپرټونیک سلاین و، یو هم موږ سره هایپوټونیک سلاین و.